الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه زمانه زیاتو قدرمنو شيوخ حضرات علماء کرام اور دې علاقې سپینرو مشرانو کشرانو موږ د الله جل جلاله ډېر لوی شکریا ادا کوو چې قاری صاحب په دې مدرسه کې د دې سرمندۍ دا انعقاد وکړو او موږ ته په شرکت دعوت راکړو د علماو بیانات مو اورېدو او ایمانی جذبه د هر یو مسلمان چې چا اورېدلي نو د هغو زیاتېږي دا د دې قرآن برکت دی قرآن عظیم الشان هغه کتاب دی چې الله جل جلاله د ذات نه راوتې خبرې دي او رښتونی کتاب د رښتوني ذات د طرف نه په رښتوني هستۍ باندې نازلېدل د رښتوني ذریعې په ذریعه باندې چې هغه جبریل امین دی قرآن مقدس متعلق چې کوم دی مخکې علماء کرامو تاسو ته ډېر بیانات وکړو د شان صحابو د هغې متعلق هم بیانات وشو خو ډېر انتهایي مختصر دی زه یو دوه درې خبرې کول غواړم زیات ستاسو وخت اخیستل نه غواړم وروڼو د دې مدرسې چې کومه انعقاد شوی دی په دې کې دوه سیسټمه تاسو خبره واورېدله د قاري صاحب نه یو د سکول سیسټم او بل چې کوم دی دا د دیني علومو سیسټم دی د دې مدرسې د محتمیم صاحب او سره د ټولو استادانو د هغو دا مقصد دی چې له دې ادارې نه کوم څوک فارغېږي هغه به ډاکټر هم وي هغه انجینیر هم وي هغه به ماسټر هم وي او هغه به جرنیل هم وي او هغه به ایم پی اے هم وي هغه به ایم ایل اے هم وي او هغه به د خپل ملک او د خپل قوم محافظ هم وي او هغه به یو ډېر لوی سیاستدان وي دا د هېچا په تندي باندې نه دی لیکل چې پلانې سړی به ډاکټر کېږي او پلانې به نه ډاکټر کېږي پلانې به چې کوم دی عالم کېږي او پلانې به مفتي کېږي او پلانې به نه کېږي یا به دا سیاستدان جوړېږي او دا به نه جوړېږي د دې علماء کرامو د دې مدرسې د استادانو مقصد دا دی چې د دې ادارې نه څوک فارغېږي هغه په یو وخت کې ډاکټر هم فارغېږي انجینیر هم فارغېږي هغه مفتي هم فارغېږي عالم هم فارغېږي هغه قاري هم فارغېږي او دا ټول علومو مجموعه هغه قرآن دی خو کله چې موږ قرآن مقدس دا د خپل زندګۍ قانون جوړ کړو او د دغه قرآن په احکاماتو باندې موږ اعمال وکړو او په هغه باندې موږ پیروکار وګرځېدو الله جل جلاله قرآن ته هغه مقام ورکړی دی چې هغه نور آسماني کتابونو ته نه ورکړی شوی الله جل جلاله په صرف د قرآن په یو حرف باندې لس نیکۍ ورکوي ځکه د قرآن په ابتدا کې الله جل جلاله الف لام میم والله یعلم بمراده داسې الفاظ استعمال کړو چې د هغې علم خالص الله جل جلاله سرور کائنات وسلم په منځ کې وراز اوس که دا د معنیو د پوهېدلو څه څوک قرآن ولي او که د بغیر معنیو پوهېدلو نه قرآن ولي نو الله جل جلاله د دې انسان ذهن دې طرف ته جوړه چې تا ته خو لس نیکۍ په یو حرف میلاوېږي ځکه چې ته الف لام ووایې نو ته په مقصد پوهېږې نه په معنا باندې پوهېږې نه خو زما په طرف د تا دا انعامات دي لس نیکۍ در درکوم بیا د قرآن شان بیانوي چې دا قرآن هغه کتاب دی چې په دې کې ګوره هېڅ شک نشته
د شکوکو د شبهاتو نه مبرا کتاب. اوس دا قرآن د هدایت کتاب دی. دا سمه لار او سیده لار ښیي خلکو ته. او د سیدې لارې یو دوه مثالونه زه تاسو ته کوم. د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې قرآن دنیا ته نه و راغلی، د هغو خلکو تاریخي پس منظر وګورئ چې کله هغه راغی او قرآن نه چا غاړۍ ورکړه، نو د هغې تاریخي پس منظر وګورئ. ابو جهل د قرآن نه ټکراو شو، د قرآن مخالفت یې شروع کړو، د پیغمبر خدا مخالفت یې شروع کړو. حضرت بلال حبشي چې نه د مکې اوسېدونکی، نه هلته قوم شته، نه نسب شته، نه مال شته، نه پلار شته، نه دولت شته، نه ښځه شته، هېڅ هم نشته. هغه قرآن له غاړې ورکړه، قرآن هغه کوم ځای ته ورساوه چې د مسجد نبوي مؤذن یې جوړ کړو، د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د سفر او د حضر مؤذن یې جوړ کړو. قرآن هغه انقلاب یې پکې راوست، هغه انقلاب یې پکې راوست چې کله مکه مکرمه فتح کېږي او د مانځه ټیم راځي، نو هر سړی په دې اراده دی چې نبي علیه السلام اوس د اذان حکم چا ته کوي. نبي علیه السلام حضرت بلال ته ویل ورشه اذان وکړه، او مکه نه پاسه ورشه ته اذان وکړه. دا مقام چا ورکړ؟ دا قرآن ورکړ. دغه شانتې د دې قرآن ته مونږ غاړۍ ورکړه، د دې علماو سره مینه محبت وساته، نو دغه مقام به الله جل جلاله مونږ له راکوي. خو دا کومه اساسات چې تاسو دې علماو ته حواله کړې ده، قاري صاحب ته حواله کړې ده، خپل بچي دا ستا د قوم غټه سرمایه ده بچی، او د مور او پلار ارمان هم دی. د چا چې بچي نه وي هغو ته دا پته ده، او چې د چا بچي وي نو هغه لږه بېقدري پکې پیدا کېږي. په دې پسې وروسته دا خو راولږه دې ته دې حواله کړو، خو په دې پسې د شپې پاڅېدلي، په دې پسې د شپې چې کوم دی الله ته سجده لګول دي، د الله ته غوښتل دي، الله ته ژړل دي چې الله د دې قوم سرمایه ماته حواله شوه، د دې زمانه ته بهترین تربیت واخلي، او داسې مقام ته دا بچي ورسوي چې د دې مور او پلار کومه توقع ده زمانه. یوازې دا نه دي چې بس 2000 روپۍ، 1000 روپۍ، 1500 روپۍ ورکوم او بس ما بچی حواله کړی دی، او دا به عالم کېږي، او دا به چې کوم دی نو لوی سړی به دلته جوړېږي. په دې پسې ژړا ده، په دې پسې فریاد دی، په دې پسې الله ته ژړل دي. ټول سوچ د استاد ځای چې دا شاګرد به زما په کومه طریقه باندې اخلاقي دی ورباندې، دیني دی ورباندې، علمي دی ورباندې، معاشي دی ورباندې، معاشرتي دی ورباندې، به دې کومې درجې ته رسي. دا د استاد سوچ یې ستا د بچي دپاره. نو یا په خپله عالم نه یې عالم، یا عالم جوړ شه، یا متعلم جوړ شه، یا معامل جوړ شه، د دې سره مدد کوه. که بچي دې په کور کې نو راوله دې استادانو دې مدرسه کې داخل کړه. که بچي دې په کور کې نه وي نو د دې خلکو معاون جوړ شه، د دې سره مالي مدد کوه د مدارسو ته. او یا که مال دې هم نه وي نو د دې خادم جوړ شه، او هسې نه چې پنځم جوړ شي نقصاني به شي چې د علماو مخالفت کې، د مدارسو مخالفت کې، د طلباو مخالفت کې، دوی ته په سپک نظر باندې ګوري چې یاره دا خلک په کور کې څه نه مومي ځکه دلته راغلي دي. نه، دا خلک ډېر څه مومي، دوی له خدای پاک ډېر څه ورکړي دي. عالم له چې کوم عزت خدای پاک ورکړی دی په معاشره کې، هغه عزت دا د پیغمبر په ګدۍ ناست دی، د پیغمبر په مسله باندې ناست دی، د پیغمبر جانشین دی. پیغمبر ته چې دا سپک کتلي هغه په دنیا کې هم ذلیله او خوار و زار، او د هغه نوم او نشان ختم شوی دی، او عالم ته چې څوک سپک ګوري د هغه نوم او نشان خدای پاک ختموي. نو موږ به